د 4 کلونو کې دي، دا یونان کې ډوب شوي ځوانان د 4 کلونو کې دي، دا ترکیه کې پراته زندانیان 4 کلونو کې دي، چې زه له دې وجې لاړمه چې افغانستان کې تعلیم دروازې بندې وي. ته دومره په تحصیل او تعلیم باندې مین شخص وي، د 20 کلونو کې تا کوم ساینس جوړ کړل، کوم مزایل دې جوړ کړلو، کوم ټانک دې جوړ کړل، کوم توپ دې جوړ کړلو، کوم ناسا سره د پروګرام جوړ کړل. 20 کلونو کې جوړ شو، 4 کلونو کې وروسته پاتې شولې. 2 کرښې په خبرو باندې کېږي، ترخم باندې تیښتې په ځای، سپین بولدک باندې تیښتې په ځای، میدانوي باندې تیښتې په ځای به راغلی یو مولوي صاحب سره به ناست شو. مولوي صاحب محترم ستړی مه شه، زه ما تاسو خبرې وکړو. ولې دروازې بندوي؟ په څه باندې بندوي؟ دا نن چې زما هغه لیول باندې خبره تاثیر نه ورباندې کړي، خو پوهېږي چې د ده شاته څوک نشته او تکي صاحب شاته څوک نشته، د استاد ته شاته څوک نشته. خو که د قوم په صفت، د ملت په صفت ته زما شاته ولاړ، ته ما سره حکومت کې ناست وې، ملت سره ناست وې، افغانستان سره ناست وې، قوي به نه وو. د پاکستان ستا خبره تاثیر لري، د ایران ستا خبره تاثیر لري، د ترکیې ستا خبره تاثیر لري، د امریکا او اروپا ستا خبره تاثیر